د افغانستان د باسکټبال د پخواني ملي ټیم لوبغاړې او مجربه ریفري سهیلا حسنا رسولیان د خپلې سپورتي لوبډلې د نجونو د زده کړو کار او په ملي او نړیوالو سیالیو کې د مرمنو د ونډې په یاد چې اوس یې په خپل هیواد کې خاطرې ګڼي دا مهال د لوس انجلس د ښار د باسکټبال په یو لوبغالي کې خپل سپورتي تمرین ته دوام ورکوي. اسم سهیلا حسنا رسولیانه. در تیم ملی باسکتبال افغانستان بودم و همچنین اولین بانوی بودم که در بخش داوری مسابقات تیم ملی در بخش بانوان فعالیت کردم و همچنان در کار اداری مدیر عمومی مرکز خدمات مراجعین ریاست شاروالی هرات بودم و در کنار از او کار اجتماعی فرهنگی می‌کردم که اولین عضو شبکه زنان افغان در افغانستان نیز بود. حسنا فعلا د لوس انجلس په ښار کې اوسیږي چیرې چې هم درس وایي او هم په یو پلورنځي کې کار کوي. د دې سره چې دا خپل ځان په امنیتي لحاظ خوندي ګڼي وایي د کډوالۍ موجوده حالات یې ډیر زیات ځوروي. به عنوان یک افغان که من فعلا مهاجرم به ایالات متحده آمریکا به جز هویت از اینکه من یک مهاجرم دیگه هیچ هویت ندارم. که په جسمی لحاظ حسنا په امریکا کې ده خو وایي له ذهني او رواني پلوه په خپل ګران ټاټوبي افغانستان کې او له افغانانو سره مله ده. هر پسته که از دخترایی که هم جنس منم دوستام همکارا خود میبینم هم تیمیامی که مثلا به افغانستان ماندن میبینم بفهمین من همون روز همون شب من اصلا یعنی هیچ آرامش ندارم. روزای شده که من از سر کار بیرون شدم ششتون گریه کردم به خاطر دخترا. حسنا د افغانستان د پیغلو او مېرمنو د حال او راتلونکي زمانې د سپورت زده کړو کار د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو برخلیک ته خورا اندېښمنه ده. فکر کنیم افغانستانی که بعد از سالها که اسم خاموش بود در المپیک آمد، در جهان آمد، در رشته‌های مختلف بیرق ما به اهتزاز در آمد، ولی متاسفانه حالی هیچ چیزی وجود نداره. حتی حضور خانم‌ها به مکاتب به بخش ورزشی که اصلا نمیگذارن و من یعنی از طالبا تقاضا نمی کنم که شما اونا رو کار بکنیم چون حق هر خانومه که باید یعنی آزادی انفرادی خود داشته باشه، حق حقوق اولیه خود داشته باشه که همون تحصیل ورزش کار می باشه. شما باید برای از اونا بدین. اگر ندین جامعه جهانی شما رو حذف میکنه. حذف هم هستین در صورتی که المپیک در یکی از خبرها گفته که اگر افغانستان خانم‌ها رو اجازه نده و در بخش ورزش فعالیت نداشته باشه در سالهای آینده حتی در هیچ رشته‌ای که حتی آقایون هم باشه از افغانستان هیچ تیمی نخواهد حضور داشته باشه اونجا و یک خبر بدیه برای افغانستان. حسنا له افغانستان افغانانو سره تر دې بریده پورې مینه لري. کله چې دی د کابل له هوایي ډګر څخه پرواز کوه د هوایي ډګر له مخې څخه یې د هیواد یو څو سپیره کاڼي له ځان سره راخیستي او دلته په پردیسۍ کې د خپل هیواد مینه ورباندې ماتوي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا ټلویزیون کالیفورنیا لوس انجلس.